محمد علي جناح څوک و او څنګه د مسلم لیگ ګوند مشر شو؟ یاره د دې بد اخلاق نوم چې زه اخلم نو زما اعصاب خرابېږي خو زه تا یو نوم واغ چې زه په یو څو خبرې وکړم ګوره خو بنیادي طور دی شرابي کبابي عیاش بدعمله او بد اخلاق انسان و محمد علي جناح څوک و او څنګه د مسلم لیگ ګوند مشر شو؟ یاره د دې بد اخلاق نوم چې زه اخلم نو زما اعصاب خرابېږي خو زه تا یو نوم واغ چې زه په یو څو خبرې وکړم ګوره محمد علي جناح د خاندان د هندستان د کاکیاوال هندوان بیا هغه کې څه کسانو شیعه مذهب قبول کو او ګجرات ته راغلل جناح چې کله درس ویلو نو دی په یو ډېر زیات کمزوري مسلو د پلار تجارو دا هغه یو انګریز دوستو هغه ورته ویل چې جناح لندن ته د درس لپاره ولېږه خو د جناح مور د دې خبرې سخت مخالفت وکړ چې دی به لندن ته لاړ شي او هغه ته به د یو انګریز سره واده وکړي او بیا به هندستان ته واپس رانشي نو مور دا یو شرط کېښود چې دی به هله لندن ته ځي چې اول دلته واده وکړي نو د جناح واده د خپل کورنۍ یوې جینۍ ایمي بای سره وکړو او بیا څو ورځې پس لندن ته لاړو او د کور سره به هیڅ رابطه نه وه نو د ښځې جینکو ملګرو به هغې ته پیغورونه ورکول چې جناح ستانه د لندن ویزه جوړه کړه او لاړو پلار دې لندن ته بزنس کې د تعلیم لپاره لګلو چې د بزنس تعلیم خو د هغه پرېښود هغه هلته دې په شرابونو کبابو او عیاشو کې ډوب شو د بیا د لینکن ان یو سرټیفیکیټ واغشتو چې د هغه سرټیفیکیټ په وجه د په هندستان کې عدالت ته د چا مقدمه وړاندې کول شو حالانکه دغه سرټیفیکیټ په وجه د ځان سره وکیل هم نشي لیکلی چنانچه په یو یونیورسيټي کې هم چرته هم جناح سبق نه دی ویلي د لسم جماعت د سرټیفیکیټ یعنی د میټریک د سرټیفیکیټ نه علاوه د سره بل یو ډیګري هم نشته خو د لینکن ان سرټیفیکیټ د لپاره یو تلسمان جوړ شو د باندې یو کتاب لیکل شوی دی ستینلی وولپارټ یو انګریز دی هغه په کتاب لیکلی جناح پاکستان چې هغه سړی ګورو د پته ولې چې دا په دمال سلیمانو کې بیا دی واپس هندستان ته راغی او په کانګرس کې شامل شو خو بنیادی طور دی شرابي کبابي عیاش بدعمله او بد اخلاق انسان و د یو ډېر نږدې دوستو دین شاه چې فارسي او دغه په کور کې اوسېده نو دغه یو ډېره کم عمره لور رتن بای نو د امت هغه وخت 3 کاله خو دې بدعمله او بد اخلاق انسان هغه ماشومې سره غلط تعلقات پیدا کړل نو دغه پلار د عدالت راخلو نو عدالت فیصله وکړه چې دی به د جنې سره نور هیڅ رابطه نه ساتي خو دې بدعمله به بیا هم د هغې سره تعلقات ساتل او چې کله د هغې عمر 18 کاله شو نو خپل یو وړوکی سپی په ترخ کې ونیو او په جناح پس مټي ته لاړه او بیا څو ورځې پس عدالتي وکړه او ډېر زر دوی د یو بل نه جدا شو هر جنې د 29 کالو په عمر کې مړه شوه او د مرګ پورې د هغې د خپل فیملي سره بیا ملاقات نه شوی او دې بدعمله انسان یو ورځ په خپله ویلو چې هغه ماشومه جنۍ وه ما نو په کار چې ما د هغې سره واده کړی خو جناح چې هر کله د هندوستان نه واپس راغی نو دې په کانګرس کې شامل شو د مسلم لیگ په یو غونډه کې سالانه چې کوم د غونډه وایي کې د خطاب وکړو او په کال 1914 کې په دغه کې شامل شو په د انډیا مسلم لیگ کې خو بیا یو د خپل هلې ځلې کولې خو دغلته یو بل ډېر عجیبه خبره وشوه د په دغه کې یو د بمبې یو گورنرو ویلینګټن نو انګریزانو نو هغه یو ورځ ډوډۍ کړې وه چې ډوډۍ کړې وه نو دوی هم راغوښتې او د ښځه هم راغوښتې وه نو د ښځه دونه داسې جامې اغوستې وې چې نیمه بربنډه وه نو د دغه چې کومه ښځه وه د ویلینګټن نو هغه د هغه ښځې د هغې یو نوکرو یاور نوم یو هغه ته وی چې له دې له دغه راوړه کمبل ځکه چې د دې به یخني کېږي نو په دې باندې دغه ډېر د خفه شو د جناح او ورپاسې د هغې نه د هغې نه پس دې لندن ته برحال زه به په دې خبره باندې نور څه په تفصیل کې لاړ شم خو بله داسې ده چې د ټول عمر د یو 2 نمبر انسان و لکه ګوره دې په خپله په اصلي کې پیدا شوی دی په 6 د اکتوبر کال 1815 کې خو د ځان له پخپله ویلي چې نه دې دغه نه د کریسچینټي نه دونه دغه و متاثر و چې دی نه زما نوم په 15
زه په 15 دسمبر پیدا شوم او یو کال ځان نور وروسته کړ چې په کال 1800 شپږ ایم کې حالانکه د په شلم د اکتوبر کال 1815 ایم کې پیدا شو دا 2 نمبري د امریکا د سند مدرسه الاسلام یونیورسيټي کې په هغه کې دا ریکارډ دی چې د کله سکول کې داخله غشتنه د پیدایش تاریخ همدغه اکتوبر شلم کال 1850 دی او دغه په جنازه کې سره دغه ظفر الله خان هغه دغه سر ظفر الله خان هغه د فارن منسټر په هغه وخت کې هغه د جنازه کو کوم دي پسنه وي چې اصلي باندې په پیژنم چې د سوکتي د نه شیا دی نو سونه دي ايش نه دي نو خبره داسې ده چې په داسې حالاتو کې د مسلم لیگ بیا مخبران باندې بوتل د مسلم لیگ سره په داسې حوالو سره خبره کول دا چې کومونو دا ټول د انګريزانو د یو پیداوار چې په کومه طریقه دا پروګرام دی مخبران باندې